مخکې ورځو کې عبدالحمید حماسي صاحب چې دی نو حفظه الله هغې د روح المعانی په باره کې یو خبره کړې وه او هغې کې د علامه علوسي رحمت الله علیه باره کې چې هغې زموږ علماء کرامو بیا دا وی چې هغه شیخ عبدالحمید حماسي صاحب حفظه الله چې دی نو الله ته دپاره جو دی نو فوق ثابت کړ دی فوق نو یاد ساتئ ګورئ دا خو انسان دی زه خبرې کوم دا د لګیا یم په دې کې زمانه هم غلطي کیدی شي مثال په طور باندې یو غټ عالم دی خدای نه خواسته زمونږ یو غټ عالم دی او د هغه نه داسې یو قسمه غلطي وشوه نو د هغې دا طریقه خو نه ده که نه چې یو وړوکی عالم طالب او د ایله د مدرسې طالب د دې اوس لګیا دی په شرح العقاید او د عقایدو کتابونه چې دي لا یې څه ویلي لا وایي او هغه راپاسي یو په دومره غټ سړي باندې او هغه هم چې ستا د خپل اهل سنت والجماعت عقیدې والا د خپل اهل سنت والجماعت دی په هغه باندې راځي او د هغه په باره کې ته داسې خبرې کوې چې دله خو د سره څه ورځي نه دی خو د پاکستاني علما کرامو بیانونه اوري او بیا په هغې باندې مخکې هغه بیانوي نو د هغه سپکاوي کوله او هغه پسې سپکې خبرې کول دا ډېره غلطه خبره ده الله د شیخ عبدالحمید حماسي صاحب حفظه الله نه کار اخلي الله ته نه کار اخلي او بل ستا اهل سنت والجماعت ستا بالکل د حنفي دی او اهل سنت والجماعت نه دی ته خپل کس سره داسې کې نو کم از کم پردو سره هم داسې نه دي پکار ته سره په مسله کې اختلاف کوې نو د هغه په ذات باندې ته ولې حمله کوې چې دله یا څه ورځي یا څه نه ورځي یو خبره یې کړې ده هغه ورسره ته په دلیل باندې ثابت کا او دلیل وله ورکه چې دا خبره داسې ده داسې ده داسې ده که دا خبره مثال په طور باندې زه دا نه وایم چې هغه څنګه خبره کړې دغه طرف ته نه ځما دا علما کرامو په خپل ځای ولا جوابونه ورکړي دي او د هغې خبرې وخم وشو اوس د هغې څه پیدا هم داسې نشته خو صرف د خپلو علما کرامو ته یم او کوم چې طلبه کرام دي هغې له دا نه دي پکار چې په داسې معاملو کې هغې ور ټوپ کړي او د علما کرامو په منځ کې د یو سپکاوي شروع کړي او بل پسې خبرې شروع کړي نه مشران علما کرام شته پیر صاحب چې دی ګورلي شاه صاحب هغې هم وله جواب ورکړی دی نور علما کرامو فوی کړی دی بالکل په ښه انداز باندې نو د هغه په ذات باندې حملې کول چې دله څه ورځي نه او رسالې ګوري او دا چل دې ته څه ضرورت دی دا د پردو په باره کې چې کوم زمونږ اهل سنت والجماعت نه دي مخالف دي د هغې په باره کې هم داسې نه ویل پکار هغه یو خبره وکړه هغه ته په دلیل سره هغه سره خبره وکړه او په دلیل باندې پوی کا هغه پسې ته کلیپ ریکارډ کې ته هر څه کې خو په دلیل سره خبره وکړه د هغه په ذات باندې حملې مه کوه که هغه ستا مخالف هم دی همیشه دا بار بار ما ویلي چې علما کرامو له پکار دي چې دی صرف په مسائلو کې اختلاف ساتي د یو بل مخالفت ته هرگز نه کوي مخالفت چې کله سړی شروع کی نو بیا که هغه ټیک خبره کوي دی به دا سوچ کوي چې په دې کې زه غلط څنګه روباسم په دې کې زه غلطه خبره پسې به ګرځي او غون بیان یو ګنټه یو نیمه ګنټه 2 ګنټې بیان به کې نو انسان دی په هغې کې خو یو خبره خامخا د انسان نه داسې کېږي نو د هغه په غلطو پسې چې ګرځي دی به کله غلطېږي دی به کله غلطه خبره کوي نه چې کوم یې ټیک وکړې بس خو ټیک دي که نه داسې یو خبره خلکو ته هغه وایرل شوه خلکو ته ورسېده بیا د هغې د اصلاح دپاره ته بیا کښېنه او یو خبره وکړه نو دا ښه خبره ده نو زموږ علما کرامو ته زه درخواست کوم چې ټیک ده هغه ته دا خبره کول پکارو تا به ورته خپله خبره رسولې وه سره د دلیلونو به یې ورته رسولې وه خو هغه په ذات باندې حمله کول چې کوم دي دا نامناسبه خبره ده ازان له دین کار ته الله اخلي او خود دین کار کوي الله ته نه دین کار اخلي بل طلبا وتناستی نو دا ست یوازې خدا نه بل ستا خپل اهل سنت والجماعت والدین ته پردو سره بیا ته سکه دا خو خپل نو خپل سره هم گزاره پکاري او پردو سره هم په ذات حمله نه پکار دا ډیر غلط کار شروع شوی دی